بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زموږ ستاسو درس موضوع پارامترز ټیبل وي او همداسې سیل به وي. پارامترز ټیبل کې موږ تاسو کولی شو د خپل جدول ته ډیزاین ورکړو، جدول ورته انتخاب کړو. اوس له دې ډیزاینونو څخه چې کوم ډیزاین ستاسو خوښ وي هماغه ورباندې اپلای کړئ. هماغه ډیزاین به ستاسو د جدول لپاره راسي او ستاسو جدول په هماغه شکل کې درته ښودل کېږي. که غواړئ چې نوی سټایل جوړ کړئ نو بیا نیو ټیبل سټایل ته راسئ. نیو ټیبل سټایل ته چې کله رالاست نو دلته د چیش لپاره جوړوئ، د لومړي کالم لپاره، د دوهم کالم لپاره، همداسې د لومړي را لپاره موږ تاسو راځو هول ټیبل انتخابوو. د ټول ټیبل لپاره زه غواړم فارمټ جوړ کړم. د فونټ ټرایبون تنظیمات دي. فونټ ټرایبون کې لکه څنګه چې موږ دغه ډول بدلوئ دلته کولی شو. همداسې د بولډ ایټالیک د خوږوالی یعنې ډبلوالی او پونډوالی دی. د خط اندازې دي، هر څه چې مو خوښه ورکولی شئ. همداسې انډرلاین دی، د انډرلاین سره وروسته د خط رنګ دی، کوم ډول رنګ چې مو ورته ورکوئ همغسې رنګ ورته انتخابولی شئ. سټریک تھرو پر منځ باندې یو لیک ورکوي، سوپر سکرپټ ورته کوي، د توان په ډول یې راکړي او سب سکرپټ یې بیا راکړي د ظریف په ډول باندې راته جوړوي. همداسې بارډر ته راځو. دلته د بارډر تنظیمات کولی شو، کوم ډول د بارډر چې ستاسو خوښ وي هماغه به ورته انتخاب کړئ. هماغسې بارډر به بیا د جدول لپاره موجود وي او جدول ته به ورکولی شئ. د بارډر څخه وروسته موږ تاسو فیل لرو، داخلي رنګ چې د خانو کوم دی نو هماغه رنګ ورته انتخابولی شو په هر ډول چې مو خوښ وي. کمپیوټر هم رنګ ورته بیا له دې ځای څخه یو ډیزاین ورته انتخاب کړئ. اوس چې مو کوم رنګ خوښ وو په هماغه شکل کې به درته راسي. دلته به راسئ، یو رنګ ورسره انتخاب کړئ تر څو دا ورسره ګډ شي. اوس له دې ځایه یو رنګ ورته تبدیلوو، کوم رنګ چې مو له دې ځایه خوښ شي یا له دې ځایه هر رنګ چې وو یا هر ډیزاین چې مو خوښ وو نو هماغه ورته انتخابولی شئ. فیل فیلډ کې موږ تاسو کولی شو له دغو رنګو څخه هم استفاده وکړو. هر ډول چې مو له دې رنګو څخه خوښ شي نو له دې ځایه تنظیمات کوو تر څو پرې بیا په هماغه شکل کې موږ تاسو ته وښودل شي. همداسې مور کالرز موږ لرو. مور کالرز کې په خپله خوښه باندې رنګونه انتخابوو. هر رنګ چې مو خوښ په خپله خوښه هغه به اوکې کوئ، ورباندې انتخاب یې کړئ تر څو بیا هماغسې رنګ کې تاسو ته راسي. اوس یې اوکې کوو. کله چې مو اوکې کړئ نو زموږ ستاسې دا ډیزاین به جوړ شوی وي، ثبت شوی به وي دلته راته. اوس کولی شو استفاده ځینې وکړو په هماغه شکل کې راته راواخله. همداسې بل موږ تاسو د پیوټ ټیبل لپاره ډیزاین لرو. په ډیزاین کې کوم خاص فرق نشته، یوازې هغه یو ډیزاین د ساده ټیبل لپاره دی او دوهم ډیزاین د پیوټ ټیبل لپاره دی. پیوټ ټیبل به انشاءالله زموږ ستاسو په راتلونکو درسونو کې بیا سره تکرار شي. ډیزاین ټیب ته راځو. ټیبل ډیزاین ټیب ته چې راغلو لومړی موږ تاسو دلته نوم ورکوو. غواړئ سفرنامه یې ثبت کړئ نو هغه په نامه باندې تاسو کولی شئ ثبت کړئ. له دې ځای څخه هر نوم چې ورکوئ زه فرض کړئ یوازې ا ورته لیکم تر څو پورې په همدغه نامه سره بیا ماته وپېژندل شي. اوس په ایکسل په دغه جدول یا دغه ټیبل چې موږ تاسو رسم کړی ده دا به د ا په نامه سره پېژنئ. په ریسایز کې کولی شو اندازه یې غټه یا کوچنۍ کړو. هر څومره اندازه چې خوښ وي په هماغه اندازه انتخاب کړئ، اوکې یې کړئ. هماغسې بیا اندازه غټه یا کوچنۍ شي. که مو اندازه کوچنۍ کوله هم لږ ساحه انتخاب کړئ، اوکې یې کړئ، اندازه به یې کوچنۍ شي. سمرایز د پیوټ ټیبل خلاصه یې په پیوټ ټیبل سره راوباسئ. دا پیوټ ټیبل دلته هم پرېږدو. موږ تاسو په انسرټ کې انشاءالله خپله پیوټ ټیبل لرو. له هغه ځای څخه بیا ووایو نو دلته یې پرېږدو. یوازې دونه وایو چې سمرایز د پیوټ ټیبل کې موږ کولی شو د خپل اصلي جدول خلاصه په پیوټ ټیبل کې راوباسو. ریموو ډوپلیکیټ پراته د تکراري عدد له منځه یوسي. تکراري چې کوم نومونه راغلي دي هغه به له منځه یوسي. ریموو ورباندې کلیک کوو په کومو کالمونو کې. زه اوس یوازې پر دې جاب باندې راغلم تر څو په جاب کې موږ تاسو تکراري عدد لرو هغه راته له منځه یوسي. اوکې کله چې مو اوکې کړئ نو موږ تاسو ته په جاب کې تکراري عدد له منځه یوړو. درې دانې عددونه چې دي یا درې دانې نومونه چې دي هغه تکراري نه دي، هغه پاتې شو او درې دانې چې تکراري وو هغه له منځه یوړو. بېرته یې کنټرول زیډ کوو تر څو زموږ ستاسو خپل جدول عادي حالت ته راشي. نو کله چې موږ تاسو له منځه وړو موږ تاسو به دا ټولې خانې ورته ټیک مارک کوو تر څو پورې یو نفر چې هم یې نوم یو وي، هم یې وظیفه یو وي، هم یې معاش وي، بیا یې له منځه راته یوسي. او داسې که دغسې یوازې پر نیم یې اپلای کړو نو نومونه په ډېرو خلکو یو رقم راځي، معاشونه د ډېرو خلکو یو رقم راځي، وظیفې د ډېرو خلکو یو رقم راځي. کنورټ ټو رینج یې موږ تاسو ساده ساحې ته اړوو. دا ورباندې کلیک کړئ، یس وکړو. موږ تاسو جدول اوس په ساده ساحه کې حساب دی. یوازې ډیزاین همدغه جدول دا پاته ده. له هغه بغیر موږ تاسو کوم ډیزاین ټیب درلوده یا نور څه مو درلوده جدول اړوند نو هغه ټول له منځه ولاړو. یوازې د ساده ساحې په رقم. اوس دغه ساحې او د جدول ترمنځ یو فرق هم نشته. یوازې هغه ډیزاین یا رنګ څه دی دا دغه جدول ته ورته پاته دی. سلایسر کې موږ تاسو کولی شئ د سرچ لپاره سلایسر ورباندې اپلای کړو. سلایسر به راخلاص کړو. کوم ډول سلایسرونه چې مو خوښ شي هماغه ورته ټیک مارک کړئ تر څو پورې بیا سرچ ورباندې وکړو. اوس راسئ دې ځای ته وګورئ چې موږ تاسو سلایسر به راته فعاله شوی او سلایسر له لارې چې موږ تاسو هر نوم غواړو تنظیمات ترسره کړو نو هغه ورباندې کلیک کوو تر څو پورې موږ تاسو ته بیا وښودل شي. هر ډول چې مو خوښ وي نو هغه ورباندې اپلای کولی شئ. بل موږ تاسو ایکسټرنل ټیبل ډیټا لرو. ایکسټرنل ټیبل ډیټا کې موږ تاسو د خارجي ډیټا څخه استفاده کولی شو او دغه تنظیمات ترسره کولی شو. همداسې موږ تاسو دلته په ایکسپورټ کې کولی شو چې دا کوم ټیبل یا کوم جدول چې موږ تاسو جوړ کړی دی دا له نورو سره د سایټ له لارې شریک کړو. عادي شکل سره نشو شریکولی. موږ تاسو به کلیک کوو او بیا د سایټ له لارې له هغوی سره شریک کوو. د سایټ ادرس چې ورته ورکړئ فینیشر باندې کلیک کړئ، له هغوی سره به شریک شي. بیا که هغوی تغیرات راولي ته به ویني او که ته کوم تغیرات راولي دا به هغوی ویني. کوم تغیرات که هغوی راوستلي او ستا په جدول کې نه ښکارېږي نو بیا دلته ریفرش له لارې کولی شئ دا ریفرش کړئ تر څو پورې هماغه تغیرات چې هغوی راوستلي دي هغه تا دلته راشي او ستا په جدول کې تا ته وښودل شي. همداسې پراپرټیز کې دا ټول شیان په هغه صورت کې خپاره کېږي چې موږ دا سایز ته پورته کړو. دا خپل جدول چې دی هغوی تغیر په کې راولي هغه خپاره کېږي چې ما چې هغه دندې درته وایم. پراپرټیز کې موږ تاسو هغه معلومات کتلی شو چې کوم عمومي معلومات دي. لکه موږ تاسو دلته ایکسل کې په انفو کې هم پراپرټیز درلودل. دلته موږ تاسو معلومات کتل هغه هم همدغسې معلومات دي. موږ تاسو معلومات کتلی شو. اوپن ان براوز کې موږ تاسو بیا د ویب براوزر په شکل سره خلاصېږي. لکه په ویب کې څنګه موږ معلومات سرچ کوو یا څنګه ښکارېږي همدغسې موږ تاسو جدول هم په هماغه شکل ته ښکاره کېږي. ان لینک کې کولی شو دا لینک یې ور ختم کړو. دا چې اوس هغوی تغیرات راولي زه یې وینم او زه تغیرات راولم هغوی یې ویني. که مو ان لینک ورباندې کلیک کړئ نو نه زه د هغوی تغیرات وینم نه هغوی زما تغیرات ویني، بلکې هر سړی ته یوازې خپل تغیرات ښودل کېږي. خپل تغیرات چې کوم کې راوړي هغه ښودل کېږي او دا نوي تغیرات چې راځي د بل کس لخوا څخه هغه به نه ورته ښودل کېږي.
د دې وروسته موږ تاسو هیډر راغلو هیډر راکړي چې ټیک مارک له هیډر موجود دی او ټیک مارک له هیډر به منځ لري ټوټل ران هم دا واسه ټوټل ران انتخاب ټوټل ران موږ تاسو ولرو کني انتخاب یو موږ تاسو نه درو بینډ راغانو ته هغه یو بل سره فرق کوي چې د جدول یو بل ماډل ته وړم تاسو پرې بیا شته معلوم شي او زه بینډ راو باندې کوم بینډ راغاني خپل منځ کې یو بل سره یو څه فرق ولري هم دا سپورت کالم کوم انتخاب کوم لوی کالم بل نور سره څه توپیر ولري یا لاست کالم کوم کالم بل نور سره توپیر ولري هم دا بینډ کالم خپل منځ کې کالمونه یو بل سره یو څه توپیر پیدا کوي فلټر بټن دی فلټر بټن یې ښکار کول او ټولای شو دا فلټر بټن یې ستاسو ښکاري دا ټول ښکار کول او ټولای شي کله ښکارای کې ټیک مارک ولګي کله پټي کې ټیک مارک یې سکه د لمزه وړي هم دا ټیبل ډیزاینونه د څنګه سمک په هم کې بدلته مست کولای شي استفاده کوي بل موږ تاسو په هم ټیپ کې سیلز لرو سیلز سټایل کې موږ تاسو کولای شئ د خانې د سټایل رو بدل کو هر څو خانې چې تاسو انتخاب کړي نو دا غوي د سټایل به بدلیږي او دا غوي د کوم سټایل ته انتخاب کړی د هغه سټایل به ور باندې اپلای کیږي هر سټایل چې غواړئ ور باندې اپلای کړئ کلیک کړئ هغه سټایل به راشي او ور باندې اپلای شي کولای شئ نو سټایل هم جوړ کړئ نو سټایل تراسه اوس فارمټ تراسه فارمټ د سره کوم ډول سټایل ست غواړئ لومړی موږ تاسو نمبر راغون لرو د نمبر راغون څخه کوم تنظیمات دي د دې تنظیمات څخه هر تنظیمات ته ضرورت ولې موږ تاسو ان شاء الله ټول ویلو هغه ور باندې اپلای کولای شئ هغه ورسره هم روټیشن د روټیشن کوم کولای شئ ورته تغیرات ور باندې اپلای کړئ په کمانډ ځبان دي سره خو خوري دي نو خوري په کمانډ ځبان دي موږ تاسو ته راسي د تنظیمات موږ ان شاء الله موږ تاسو د دې ځای څخه ویلو همداسې فونټ راغون د فونټ راغون کوم تنظیمات چې ولو د مخکې جدول په تنظیماتو کې غیر فعال وو خو د سیل په تنظیماتو کې به موږ تاسو ته فعال دي دلته به غیر فعال کیږي نو کولای شئ د ټول څخه استفاده وکړئ کوم ډول چې مو خوښي کله دې ځای څخه کله دې ځای نو د اصلي فونټ راغون هم دغه تنظیمات چې موږ تاسو ورسره انتخابولای شئ د بارډر تنظیمات هم کولای شئ کوم ډول بارډر چې مو خوښ وو همداسې د فیل تنظیمات هم کولای شئ د فیل تنظیمات د راسي چې داخلي رنگ دی کوم ډول رنگ واخلئ ان شاء الله په ټیبل کې کوم رقم موږ تاسو وایو دا مو مغسي ورسره موږ د پروټیکشن او زم راځي سو لاک سیل د لاک سیل ورته انتخابي نو داس موږ تاسو کله پروټیکټ شیټ ور باندې کوډ کو یعنی شیټ قسم کوډ ور کوي په فایل کې نو فایل منیو کې موږ تاسو کوم کوډ ور کوي هغه ور باندې کار کوي او کله لاک نه ورته انتخاب بیا پر دغه خانو باندې کار نه کوي دا خانه بیا نه کول کیږي همداسې هایډن ته په هایډن کې کچېره موږ شیټ کول په نو د خانو کې کچېره فارمولا کار شوی فارمولا موږ تاسو دلته شودل کیږي په ولی که هایډن نه هایډن انتخابي نو هایډن انتخاب سره بیا فارمولا نه شودل کیږي که هایډن نه انتخاب په کوم څو خانو فارمولا راته شودل کیږي که هایډن انتخابي په کوم څو خانو فارمولا نه راته شودل کیږي همدغه د خانې تنظیمات اوس کوم ډول مرتبه کول هغه څه بیا رسي د سره سی په تاسو ته جوړ شي او په خپل ور باندې اپلای شي که اپلای نو سره تراسي کسټم کې به هغه سره تاسو ته جوړ شوی هغه انتخاب کې په هغه شکل تاسو ته جوړ شوی د خلاص په دې ویډیو پر لاس وارم شي چاره